عبدالرحمن بابا فرمایي وی که څوک لاس له سوده وکاږي زیان نشته، په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته. او وی د وفا خریداران د بل خوا درومي، دا متا د زمانې په دکان نشته. او وی دلبران که هر څو ډیر دی په جهان کې، زما یار غوندې دلبر په جهان نشته. او وی دانایان به د رحمان په کال پوهیږي، دلته کار د هر نااهل نادان نشته. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورکه عاشقي شه هم یې نوم هم یې نښان، او زه یې هسې خوار کړم لکه شګې د بیابان. او وی رنځ د عاشقۍ چې زه ظاهر کړم و طبیب ته، هیڅ ویلی نشي طبیبان او حکیمان. او وی راشه عاشقي مکړه رحمانه، او که نه وي تل به په هور ناسې که بادشاه د جهان. وی څه عجب بلند مقام دی د اخلاص، چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. او وی کله ځمکې و اسمان ته خاته ګران دي، دا سفر په یوه ګام دی د اخلاص. او وی چې خبر که مخلصان له هغې به علمه، دا همه واړه الهام دی د اخلاص. عبدالرحمن بابا فرمایي وی که دې ولید بادشاهان او سلطانان، هیڅ نیمګړی په چا نشو دا جهان. او وی که هزار فنا شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په هر دم کې هزاران. او وی یو د بل په غم کې نرم وي نه ګرم، هم دا غز ده چې ورشي په خپل ځان. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې په زور ورسره نه برابر، د هغو له څنګه مه کښېنه زړور. وی زورور هور او اوبه دې فهم وکړه، چې ډوب نشي یا و نسیزي بشر. او زورور که رسوي و چاته فیض، له دې فیض سره وګڼه ضرر. او وی په یارۍ د زورورو غلط مشه، مګر دا چې ته تر دې زورور.